چلیږي او زه دا پیغام بیا خپلو ځوانانو ته ورکوم په دې کیمرې ذریعې سره په دې ویډیو ذریعې سره چې ما ځوانانو ما خوږو مروتو ما پښتنو او ما غیرتي مروتو زه تاسو نه دا امید لرم چې دا تنظیم چې دا انشاءالله چې څرنګه مو دا 7 میاشتې وچلولی مخته بیا د دې نه په ښې جذبې سره چلو چې دا 10 میاشتو چې موږ نه یو پورا یو قوم متاثر شو او یو تنظیم جوړ کړو دا ټارګټ پې موږ چې دوم کال ته کم سے کم 2-3 قومونه نور راشي چې اے د مایک ځوانانو اے صدر اے چیرمن اے نائب صدر او اے کوارډینیټرانو رایسو موږ ته طریقه وشو موږ په کومې لارې روان زه تاسو نه دا امید لرم ملګرو تاسو نه دا امید لرم چې انشاءالله تاسو به داسې جوړو باقي پاتې سره د دو خبرې ورونو په ما یعنی کوم چې تنظیمي هغه چې د عہدې هیڅ حیثیت نشته ده ځکه عہدې حیثیت هلته وي چې لا کس ته تنخوا میلاویږي یا کس ته فنډونه راځي یا چندې جمع کېږي بیا به د عہدې اهمیت وي تا ته به پیسې راځي خرچه به د جیب والا وځي نورې خرچې به ورنه باسې ذاتي مفادو ته به استعمالوې خو ورونو موږ مایک چې شروع کړی ده نه موږ مایک چې چنده کړې ده نه موږ له چا اخیستې دي انې له چا اخلو چې کوم دا ذمه داران کسان یو په خپله باندې سره کوو په خپله باندې سره چلو او په خپله چندې سره کوو نو لهذا په دې تنظیم چې د عہدو لالچ نشته د عہدو لالچ زه وایم چې دې تنظیم چې عہدې لایق صرف او صرف هغه کس ته چې هغه د قوم خدمت وکړي چې کوم سړی د قوم خدمت کوي هغه ما صدر ده هغه ما چیرمن ده هغه ما نائب صدر ده هغه ما کوارډینیټر ده هغه ما سترګو تور ده هغه ما سرتاج ده